کمانډو یا ځانګړي ځواکونه د یو فوز مهمه برخه ده. دغه ځواکونه په سختو جګړه ییزو حالاتو او د جدي ګواښونو پر مهال دنده ترسره کوي. نو اړینه ده چې دغه ځواکونه په ښه توګه وروزل شي، ښه غښتلی فزیکي ځواک ولري، لوړ همت ولري، د ستونزو منونکي وي او په ښو وسلو او تجهیزاتو سمبال وي. موږ ورځو د دغه ځواکونو روزنه له نږدې ګورو. د کمانډو یا ځانګړو ځواکونو فرقه په ټوله کې 2 لیواګانې او 9 کنډکونه لري. یوه لیوه یې په ګردیز او دویمه یې د هرات په شینډن کې پرته ده. په کابل، هلمند، کندهار، هرات او پکتیا ولایتونو کې د یادې فرقې کنډکونه شتون لري. د ځانګړو ځواکونو د فرقې قمندان سید عبدالکریم وایي ځانګړي ځواکونه په ښه توګه روزل شوي، په پرمختللو وسلو سمبال دي او په ټول هیواد کې ځانګړي عملیات ترسره کوي. سلاح و تجهیزات ما در فرقه عملیات‌های خاص کاملا مستندرد ناتوست. ما سلاح‌های مؤثری داریم، تجهیزات عالی داریم، مثلا آلات دید شب مختلفه موجود است که از طرف شب سربازای ما میتونند اهداف خود به بسیار خوبی تشخیص کنه و از بین ببرند. همین دلیل است که الحمدلله ما دشمن از افراد ملکی جدا می سازیم و دشمن زمانی که ضربه می زنیم، یعنی از نقطه نظر تجهیزات و سلاحی که فعلا ما داریم کاملا در مقابل چالش های امروزی کفایت میکنه و مدرن است. د ځانګړو ځواکونو په فرقه کې د ځواکونو د روزنې لپاره عالي ښوونځی شتون لري. په دغه ښوونځي کې سرتیرو ته 12 اونۍ عملي او نظري زده کړې او د 6 نه تر 8 اونیو مسلکي زده کړې ورکول کیږي. سرتیرو ته په 10 مسلکي برخو انجینرۍ، نښې ویشتو، هوان، مخابرې، روغتیا او یو شمېر نورو برخو کې زده کړې ورکول کیږي. مخابرات يرصد 72 کیات به سطح یو شمېر سرتیري د زده کړو په ارزښت او اهمیت خبرې کوي. 100% کې موږ ته مهم دي کولی شو چې په ښه صورت باندې د خپل د یو همکار د یو ورور چې په جنگ زخمی کی د هغې درملنه وکړو او نجات ورکړو ورته. از نوع بم‌ها، مینا، از همین چیزا برای ما استادا درس میدن، مواد انفجاری رو برای ما نشان میدن، تکتیک خونسا ساختنش هم و امار ساختن از است. چیزی که در چوکات فرقه عملیات خاص و مکتب کماندو است، صرف به مو قسمت ما تعلیم و تربیه میکنیم. بعد از تعلیمات کماندو قسم پیشتر گفتیم ما تعلیمات مسلکی و تخصصی را به مدت 6 هفته و 8 هفته همراه مداومین خود پیش میبریم. په دغه مرکز کې تر ډیره د ځواکونو په فزیکي ځواک ټینګار کیږي او هر ورځ ثقیل او درانده تمرینات ترسره کوي. 3 هفته شده است که در داخل مکتب کماندو آمدیم و تعلیمات خود را پیش میبریم و امروز طبق معمول طبق تقسیم اوقاتی که ما داشتیم درسی عبور از موانع داشتیم که به موفقانه انجام دادیم و برای ما اینجا سازهای بسیار مجرب است که ما را در شغل خود کمک و همکاری میکنند. نن چې د زمونږ کوم تقسیمات فعلا چې مونږ چې د موانع حرکتونه درلودل دغه چې د مونږ تمرین وکړو ځکه چې زما د ډېر وخت نه چې د کوم وخت چې مکتب کې وم نو د کمانډو نوم سره چې زما چې ډېر علاقه وه او بله چې د کمانډو دا کوم تعلیمات چې مونږ لیدل نو دې سره زما ډېره شوق او علاقه وه. په دې اساس مې د کمانډو انتخاب کړه. که څه هم د ځانګړو ځواکونو هر خوځښت تر نورو مهم او ستونزمن دی، خو له چورلکو او لوړو ودانیو کوزېدل او ورختنه داسې حرکتونه دي چې په چټکو عملیاتو کې ترې تر ډېره ګټه اخیستل کیږي. د همدې حرکتونو په اهمیت له یو شمېر سرتیرو سره هم خبرې کوو. دیگه یه حرکتی که ما فعلا انجام میتیم حرکت پرتاب استوار است که به راهنمایی استاد ما نمی چند روز مدت 1 هفته میشه شروع کردیم و انداختن استوار از هلیکوپتر و تا بالا کردن یگان اجسام یگان نفرهای زخمی را از ارتفاعات اینجا تمرین رو انجام میدیم. و این عملیه را که اجرا میکنیم فعلا یک نفر ما در یک ساختمان 5 منزله 4 منزله و گیر مانده، زخمی شده گیر مانده. ما یک نفر به تنهایی خود چی کار باید بکنیم که همین نفر پایان ببریم، نجات بدیم. دغه تمرینات چې تاسو ګورئ د افغان کمانډویانو د ښه پرمختګ او ښه تمریناتو په خاطر باندې دي او د دغه مقصد باندې دي چې تر څو کمانډویان وکولی شي د تیارې نه په ځمکه باندې نظر په همغه سپارل شوي وظیفې باندې دښمن ته ځان ورسوي.
موږ همدا اوس د کمانډو یا ځانګړو ځواکونو په روزنیز مرکز کې یو. دا د همدغه مرکز د درېیم ټولي سرتېري دي چې عملا د نښې ویشتو په زده کړو بوخت دي. دغه بالخصوصا نن هم رقابتي غله رودل امتحانې بولي او که بانمرې مرمۍ بولي نو څلوېښت مرمۍ مو ویستلې. ډېر اساس تغییرات زیاد تغییرات می‌بینیم. از تغییرات فیزیکی ما مثلا صبحانه خیلی حرکات‌های دویش داریم، حرکات‌های سپورت داریم و دیگه انداخت‌های بسیار زیاد داریم در کماندو. خیلی تغییرات فیزیکی با ما بسیار در بدن ما تندرست شده، دیگه درد احساس و کسلت در بدن خود نمی‌بینیم و دیگه می‌توانیم که هر گونه سنگینی و بار فشاری که باشه و به درستیش انشالله از وقتش براییم. می‌بینید سربازا در خط آتش است، استادا در خط آتش است. یک شاجور زیر ما از با استناد از سر بوجی یا سر تایر انداخت میکنیم که هر در تارگت یک ورق کلان است، در تارگت 10 هدف است، 10 هدف خرد است. اینجا کلاه پیکدارم میکشی، کلاه میرم میکشی. دا چې څنګه او د کومو شرایطو په پام کې نیولو سره یو سرتیری د ځانګړو ځواکونو لیکو سره یو ځای کیږي، څه ډول روزل کیږي، دا به د همدغه ښوونځي رئیس ارکان ډګروال احمد ذکریا را په ګوته کړي. شرایط مکتب تعلیمات عالی قوت‌های خاص اولا که همین سربازا باید از قوه فیزیکی بسیار خوب برخوردار باشند. دوم تحصیلات داشته باشند، چون تمام درسای ما هم به شکل عملی و به شکل نظری درسایی را که ما میتیم درسای خریطه است که سایر درسای کامپیوتر آوان است، یعنی حداقل از 100% 70% از این باید با سواد باشه و همون معیارایی که ما داریم یا همون نمره که ما داریم به حساب قوه فیزیکی اون همون معیار یا همون نمره را باید اینا پوره کنند. دا چې د نور امنیتي ځواکونو سره د ځانګړو ځواکونو توپیر په څه کې دی او ځانګړي ځواکونه کوم ډول پیښې تعقیبوي، دا پوښتنې د ځانګړو ځواکونو د فرقې قماندان سید عبدالکریم ځوابوي. در ابتدا در بخش تعلیم و تربیه و در اجرای فعالیت‌های محاربوی. در بخش تعلیم و تربیه تعلیمات کماندو ثقیل‌تر است، وظایفشان اکثرا از طرف شب می باشه، وظایفشان در مدت کم و باید دارای دستاورد قوی باشند. اهداف مورد علاقه از اینا گروه‌های کوچک و اهداف که دارای ارزش بسیار بلند می باشه، مثلا سرگروه‌ها ولسوال‌های نامنهاد و حتی والیای نامنهاد ولایات که از طرف طالبان اونا نامنهاد شده می باشند. این اهداف بعد از دریافت راپورهای استخباراتی ما اونجا به بسیار سرعت خود می رسانیم و اهداف یا باید دستگیر کنیم و یا از بین ببریم. د ځانګړو ځواکونو د فرقې شپږم کنډک د کابل په ګډون په 8 ولایتونو میدان وردګ، لوګر، کاپیسا، ننګرهار، لغمان او نورستان کې مسؤلیت لري. دا د شپږم کنډک منتظره خطه ده چې 4 ساعته عملیاتو ته چمتووالی لري. د دغه کنډک مسؤلین وایي په هغو حالاتو کې چې نور امنیتي ځواکونه تر فشار لاندې راشي نو دوی یې مرستې ته ورځي. هغه وظایف مونږ اجرا کوو که ملي اردو او زمونږ ملي پولیس باندې فشار راشي یا زمونږ نه کمک وغواړي، بیا مونږ کولی شو که وایي هغه حاکم نقطو ته مونږ دیسانتیږو هوا د طریق نه او هغه سایه مونږ تصفیه کوو. شپږم کنډک د سپیشل فورس په نوم یو ټولی هم لري. دغه ټولی 15 کسیز ټیمونه لري چې تر ډیره ځانګړي او شپني عملیات ترسره کوي. د دغه ټولي قمندان جګړن قسمت خان د سرتیرو په روزنه او په واک کې د شته او اسانتیاو په اړه معلومات ورکوي. زموږ اصلا د وضعیت په کتو سره وخت په کتو سره خپل عملیات مونږ کولی شو چې هر نوع عملیات اجرا کړو. د هر نوع عملیاتو موږ توانایي لرو، د تعلیم ورکړل شوی د موږ پرسونل ته. موږ کوو تجهیزات زموږ ډېر پیشرفته تجهیزات دي. موږ د شپې په عینکو سنبال یو،
حتی د شپې لیزر لرو چې موږ کولی شو چې هغه لیزر صرف موږ وګورو بل څوک یې نشي لیدی. بعضې نور تجهیزات دي چې موږ ترې استفاده کولی شو د استفادې وړ دي. نو تجهیزات مو ډېر پرمختللي تجهیزات دي. کار کوو انشاءالله چې نور هم پرمخ لاړ شو. دغو ځواکونو ته د کورونو د تلاشۍ ولسي خلکو سره د چل چلن د سیمې د کلتور او عنعناتو په اړه پوره معلومات او روزنه ورکړل شوې ده. ما زمانی که داخل یک سایه میشیم وظیفه بر ما داده میشه، رسم رواج عنعنات افغانستان در نظر میگیریم و زمانی که داخل میشیم در سایه وظیفه 4 اطراف همو هدف کس یا حولی کس امنیتش میگیریم. باز منظم میریم پشت دروازهش تک تک میکنیم، عملیات خودم میکنیم. د هرې ورځې په تیریدو د افغان ځواکونو مسؤلیت ډیریږي. له 2014 کال وروسته به د هیواد ټولې امنیتي چارې دغو ځواکونو ته وسپارل شي. دا چې دغه ځواکونه به وکولی شي چې د هیواد ټولې امنیتي چارې په ښه توګه سمبال کړي، دې پوښتنې ته به وخت ځواب ووایي. خو کارپوهان په دې اند دي که چیرته دغه ځواکونه په ښه توګه وروزل شي، په ښو وسلو او تجهیزاتو سمبال شي، ښه هوایي ځواک ولري، نو شونې ده چې پر مټ یې په هیواد کې سوله او ټیکاو رامنځته شي.